درې جملې زکو په الماني ژبه باندې یو جمله په اخر کې د تاسو په کمنټ کې ولیکئ وای زه یم ich bin یا ich bin کوای زه نه یم بیا داسې وایو ich bin nicht زه نه یم کوایو په تېره شوې زمانه کې بعض جملې په اوسنۍ زمانه کې دي دا دوه جملې دي په تېره شوې زمانه کې وایي زه وم ich war مثال په توګه وایم زه په کور کې وم ich war zu Hause زه وم په کور کې وم کوای زه نه وم په الماني ژبه دغه جمله څنګه وایو تاسې په کمنټ کې ولیکئ